السلام علیکم ورحمت الله. مورجان شپې ناوخته دی او ماشومانو سره زما کور ته راغلی. الله دوی کې چې خیر وي. دلته راغلی یم 12 کاله کېږي کونډه یم او یو کال پوره شو زوی مې مړ شو. موږ در په در ګرځو ډوډۍ پسې سود چې ورکوي سود نه ورکوي. یتیمانان زما غاړه کې د ډوډۍ غواړي نه ځمکه لرم نه څه شی لرم. موږ فریاد کوو سوال کوو چې بیا موږ سره کومبک وکړه. دلته راغلی یم. مورجانې څو زامن لري؟ یو زوی مې د شهید شو. یو زوی د شهید شو. 15 لورګان هم دي واده شوي دي. هغه هم د کمبختان غریبانان دي. هغه وس نه لري چې د موږ سره د کومبک وکړي. دا مسیحان هم دي. مسیحان هم دي یتیمانان دي. دا کونډه انګور مې دی. زه خوښ یم او موږ مجبور یم نه پیسې لرم نه اوړه نه غوړي نه هېڅ شی هم نه لرم. الله یې شته نور څوک نشته. نو عزمندو راځئ چې دغې د خور خبرې هم واورو چې د دغې خور هم کونډه شوې ده. یو کال کېږي چې خاوند یې پوق رسېدلی. نو دغه عزمندو بچي دی. څنګه دی ژوند؟ زمونږ ژوند داسې دی نو برقم نشته. ګرمۍ باندې وسوځېدلو. ټوټل همدوم ماشومان ته لاندې ماشوم پاسه ماشوم تمام شپه ژاړي. ګرمکو نو دانونه سم ډک شوي. 5 ورځې موږي 4 ورځې موږي همداسې وږي ودې کېږي. یو شی نشته چې ورته ورکړم. خاوند مې یو کال کېږي چې مړ شوی. چېرته مړ شوی؟ هلته فارمیډه کې مړ شوی. بم چاودلی و او ریړۍ چلول هلته بیا ولګېدو شهید شو. 2 هلکان 3 جنکۍ. ما نه ډوډۍ غواړي هر څه غواړي ما نه. بس همداسې ګرځي خوار وزار. فراش نه لرو هېڅ څوک هم. خواښې مې کونډه ده 12 کاله کېږي خو سر مې مړ شوی. یو کال شو چې زما خاوند مړ شو. نو زمندو دغه ماشومان دي زما کور ته راغلي. نو زمندو دغه ماشومان وګوري چې زما اتاق یخ دی. نو دغه پکې لګېدلی. زمندو دیو که د پکې نه هم محروم دي. زمندو وګوري چې ورته خوب راغلی دی او هغه یو ماشومه وده شوې ده. څه خور چې شفیقه نومیږي. شفیقه خورې تا چې پیسې را لېږلي چې په اړمندو کورنۍ وسپاره د هغې نه به څه پیسې په دغې کورنۍ باندې سپارمه دا وګوره. خدای دې اجر درکړي. من سره مرستې وکړو تا سره به الله ښه کړي. نو عزمندو د مور خبرې هم تاسې واورېدلې. نو یو باحساسه خور راته مرسته را لېږلې وه چې په اړمندو کورنۍ وسپاره.